बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو سره د باچا خان بابا په باره کې خبرې کوم. ځینې خلک باچا خان بابا ته غدار هم وي خو د هغو دماغ وس هم بندي. نو د باچا خان بابا په اړه به در سره ډیر معلومات شریکوم. تاسو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که په چینل باندې نوی سئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو. باچا خان بابا چې کوم دی دا د یو نیک نیم و، یعنی دله دا نوم ورکړی په دې وروسته خبره کوو. د خپل نوم چې کوم عبدالغفار خان، دا موږ سره یو پالیټیشن هم او دا موږ سره یو خدایي خدمتګار هم و. دا کله پیدا شو؟ دا په 6 تاریخ د فروری یعنی د 2 میاشتې 6 تاریخ په 1390 کې، یعنی دا په اوتمانزو کې پیدا شو. اوتمانزي کوم ځای کې دی؟ دا په 400 کې دی. او بیا دا وفات کله شو؟ دا وفات شو یعنی په د کال پیلنۍ میاشت یعنی جنوري میاشت 6 تاریخ یعنی 6 نیټه وه د جنوري میاشتې او 1988 کې دا وفات شو. په کوم ځای کې وفات شو؟ دا په پېښور کې وفات شو. باچا خان بابا د پلار نوم که موږ وګورو نو د پلار نوم عبدالبهرام خان او د چې کوم رشته دارو هغه موږ سره عبدالجبار خان. باچا خان بابا ته ډیر ایوارډز هم میلاو شوي خو د چې کوم غټ ایوارډونه هغه دی موږ سره امنیسټي انټرنیشنل پریزنر آف کانشنس دا ورته په 1962 کې میلاو شوی. جواهر لال نهرو ایوارډ دا ورته په 1967 کې میلاو شوی او بھارت راتنا دا ورته په 1987 کې ملاو شو. ملګرو موږ کو د باچا خان بابا د اولاد په باره کې خبرو کو. هغې کې موږ سره د چې کوم بچیو هغې کې عبدالولي خان، عبدالغني خان، عبدالعلي خان، مهرتاج خان اور سردارو خان دا موږ سره د بچیو. د چې کومې ښځې وي سپوس څه ته وي؟ دا موږ سره ښځو ته وي نامباته خان او بله موږ سره څه وه؟ مهرکنده خان. مهرکنده خان چې کومه دی دا دې ته انفلوئنزا دا بیماري وه او دا بیا وفات شوه. نو چې کله دا وفات شو نو بیا باچا خان بابا په 1920 کې نامبات خان سره واده وکړو. باچا خان بابا چې کوم ارګنایزیشن دا موږ سره خدایي خدمتګار چې کوم دی دا موږ سره یو ارګنایزیشن پیله او دا بیا موږ سره یو پولیټیکل او پالیټکس ته هم واړېدو. یعنی باچا خان بابا غوښتل چې زه پښتانه چې کوم دی دا پویه کما، یعنی چې پښتانه چې کوم دی دا مطلب تعلیم وکړي. باچا خان بابا با د هر یو پښتون کور ته ورتلو، هغو ته به دا درخواست کو چې تاسو تعلیم وکړئ، ځکه چې موږ که وګورو کم یو کس تعلیم کړی نو هغه خپل حقونه د بل کس نه غوښتل مطلب دا پیژاندی شي. یعنی که کم کس تعلیم نه کړی هغه بس صرف خپل ټیم پاس کوي. نو باچا خان بابا غوښتل چې کله موږ غواړو چې موږ یو دنیا سره مقابله وکړو نو د دې لپاره دا ضروري ده چې موږ خپل پښتانه دا تعلیم یافته جوړ کړو. هغه به دا کوشش دې لپاره جاری ساتو. اوس کو موږ د باچا خان بابا په باره کې خبره وکړو نو دا موږ سره یو هی واز ا پولیټیکل اینڈ سپریچوال لیډر فار his known for his non-violent opposition and a lifelong pacifist and devout Muslim, a close friend of Mohandas Gandhi. Bacha Khan was nicknamed the Frontier Gandhi in British India. باچا خان بابا چې کوم دی دا په دې باندې مشهور چې مطلب دا یو نان وایلنٹ اپوزیشن و، یعنی دا چې کوم دی د به چا سره جنگ جګړه نه کوله. یعنی د ویل چې موږ چا سره لانجه راځي نو موږ به دا کار کوو چې موږ به اینه نه تویو، یعنی موږ به دا خبره په ښه طریقې سره خلکو. او ډیووټ مسلم چې کوم دی دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې دا یو متقي مسلمان یعنی ډېر ښه مسلمان او مهندس ګاندي یعنی دا د ملګری. او باچا خان بابا ته فرنټیر ګاندي ویلې ځکه ورته ویلې په برټش انډیا کې چې دلته چې KPK کې زموږ چې اوس دا کومه پښتونخوا ده په دې کې دا باچا خان بابا کانګرس پارټۍ سره او دا چې کومه دی دلته په KPK کې په الیکشن ګټلی نه دې ځای کې به د حکومت په 1937 کې نو ځکه یې درته فرنټیر ګاندي ویلي. باچا خان بابا موږ سره مشهور ولي. باچا خان بابا چې دومره مشهور شو دا د دې اصل وجه څه وه؟ باچا خان بابا وځه
چیمپین اف وومنز رایټ اینڈ نان وایلنس، یعنی باچاخان بابا چې کوم دی دا د ښځو چې کوم حقوقو دا به ورکوي. یعنی که زموږ پښتانه وګورو دوی به مخکې ښځو له حقونه هم نه ورکول. اوس هم که موږ ډېر پښتانه وګورو هغه په خپل کور کې مطلب ښځو سره ډېر زیاتی کوي، ډېر کارونه ترې اخلي، نو هغه به د ښځو حقونو باره کې خبره کوله. نان وایلنس چې څنګه ما تاسو ته ویلي باچاخان بابا ویلي که موږ کوم ځای کې هم چا سره لانجه راځي نو موږ به دا خبره په صحیح طریقې سره حل کوو. موږ به عدم تشدد، یعنی مطلب موږ به د تشدد خلاف چا سره زیاتی کېږي اینه مینه توی کېږي نو د دې به موږ خلاف وي. باچاخان بابا باره کې که موږ وګورو مطلب ډېر خلک وایي چې مطلب باچاخان بابا د پاکستان د ازادۍ باندې هم خلاف و. نو هغه په یو تقریر کې ویلي، په ډېرو تقریرونو کې in one of his memorable speeches Bacha said, I don't want the destruction of Pakistan nor of anybody else, whether Hindu or Muslim. Advantages lies only in progress. If you have some constructive plans for this country, I assure you on the floor of this honorable house that I and my people will stand by you. هغه ویل که ستاسو چېرته دې ملک باره کې مطلب څه کنسټرکټیو سوچ څه ښه سوچ مینو مطلب زه نه غواړم چې مطلب زه پاکستان تباه کړم یا زه هندو تباه کړم مسلمان تباه کړم. هغه ویل چې مطلب دا پیدې چې کومه دي دا صرف په ترقۍ کې دي. نو هغه ویل که تاسو سره صحیح سوچ دی ملک باره کې نو زه به تاسو سره په دې خبره کې ولاړ یم. ملګرو که موږ وګورو مطلب باچاخان بابا چې کوم دی دا کانګرس پارټۍ سره او دا مطلب د مهاتما ګاندي نه انسپایر و. نو ډېرو خلکو دا هم په د باندې پیتوی ولګولو چې یعنې دا د مسلمانانو خلاف دی او دا مطلب کافر دی او دا دی او دا دی. نو په دې وجه باندې باچاخان بابا ته مطلب غدار هم ویلي. باچاخان بابا نه غوښتل چې مطلب دا مسلمانان د انډیا نه جدا شي، خو بهرحال کله چې مطلب پاکستان جوړېدو د پاکستان چې کوم دوی اسلامي ملک جوړ کو مطلب د پاکستان مطلب چې کوم د لا اله الا الله باندې او نو بیا باچاخان بابا هم دوی سره راضي شو، په دې ملک کې ورسه ودرېدو. خو اوس هم ځینې خلک داسې دي چې مطلب هغو ته پته نشته دی، هغه اوس هم باچاخان بابا ته غدار وي، ځکه چې زموږ خلکو ته دماغ کې یو څیز ور واچوه نو بیا بس په هغې باندې د دوی دماغ کار کوي او بله خبره ورته کوي بیا هغو نه مني. باچاخان بابا قبر باره کې که موږ ته دغه وکړو باچاخان بابا چې کوم دی دا په جلال آباد افغانستان کې دی. دا ولې په جلال آباد افغانستان کې دی؟ د دې اصل وجه دا ده چې پاکستان هم کله آزاد شو نو باچاخان بابا د 1800 ډېر کلونه دا د په جیل کې تیر کړو. نو باچاخان بابا سره بغیر څه وجې نه زیاتی شوی دی. باچاخان بابا وویل چې مطلب پاکستان کې ما مخه خوئ ما په افغانستان کې خښ کوي. نو باچاخان بابا د دې ملک چې څومره مشرانو د هغې نه ډېر زیات خفه و، ځکه چې باچاخان بابا سره ډېر زیاتی شوی دی. اوس که موږ د نیشنلټي خبره وکړو نو باچاخان بابا چې کومه دی برټش انډین، یعنې د سره د انډیا هم نیشنلټي وه او پاکستان نیشنلټي هم ورسه وه. اوس که د ده موږ تپوس وکړو پوښتنه وکړو چې مطلب یو کس تاسو نه پوښتنه وکړي چې مطلب د ده تعلیم کم ځای نه کړی نو د تعلیم چې کومه دی الګره مسلم یونیورسټي چې کومه انډیا کې د دې نه د تعلیم حاصل کړی و. اوس که د ده موږ د پولیټیکل پارټیانو باره کې پوښتنه تاسو نه څوک کوي نو تاسو به ورته وایي چې دا چې کومه په انډین نیشنل کانګرس کې و د 1920 نه واله 1947 پورې، یعنې چې کله پاکستان دغه شو هغه انډین نیشنل کانګرس ته بس نوټس جاري کړو چې مطلب زه نور تاسو سره نه یم، هغه پاکستان ته راغلی، ځکه چې زموږ پښتانه هم د انډیا نه رابېل شوي. نو باچاخان بابا چې کومه دی دا د پښتنو یو غټ لیډر و. آزاد پاکستان پارټي دې کې 1948 نه 1957 پورې او بیا چې کومه دی نیشنل عوامي پارټي، یعنې چې اوس هم دا نیشنل عوامي پارټي چې کومه دی دا په 1957 کې د جان کړه 1967 کې پرېښوده. اوس نیشنل بیا چې کومه دی د ده چې کومه خپله پارټي جوړه کړه عوامي نیشنل پارټي، یعنې خیبر پښتونخوا کې د دې سیستم روان دی. اوس خو ډېر خراب دی، په 1986 کې د جوړه کړه 1988 کې مطلب دا وفات شو نو دا خو بیا د سیاست نه جدا شو. نو بیا چې کومه دا پارټي چې کومه دی ولی خان ته پاتې شو. ولی خان چې کله وفات شو بیا اسفندیار ولی ته پاتې شو، اسفندیار ولی نه امل ولی ته پاتې شو. یعنې باچاخان بابا چې کله وفات شوی دی نو باچاخان بابا یو غټ لیډر و. بیا چې عبدالولي خان چې کومه دی غټ لیډر و. نو په مزه د دې ډاونفال شروع شو کله چې اسفندیار ته رالم ګزارې کوله. اوس چې امل ولی ته راغلی مکمل تباه او برباد دی دا پارټي. او که موږ وګورو مطلب د دې پارټۍ اوس هېڅ حیثیت نشته. یعنې ډېر خلک چې باچاخان بابا سره زما په خیل دومره غدار ورته وایي نو د دې اصل وجه امل ولي هم کیدی شي، ځکه چې هغه اوس
ډیر خراب تراب روان دي. یعنی ملګرو کو تاسو اوس عوامي نېشنل پارټۍ ته وګورئ کنه نو دی چې باچاخان بابا کوم نظریه وغه مکمل پرخیرو په ګډ وډو لار روان شوی دي نو د وجه نه مطلب دوی نه خل نفرت کوي کو چرته د دوی د باچاخان بابا نظریه ونه دوی با وس یو خو مطلب خلکو به عزت کوله نو مطلب ډیر خبر روانه وس دوی یو سیټ نشي ګټلې تاسو ته پته ده په الیکشنز کې نو د باچاخان بابا نظریه دوی شاده پر خیره خپل طریقې ریسلی دی خپل سیاست شروع کړی چې په دې کې دی مکمل ناکام روان دي. ملګرو دا د باچاخان بابا په اړه باندې معلومات کو چرته تاسو ته د باچاخان بابا په اړه نور څه هم ضرورت نه ان شاء الله زبستاسو لپاره دغه معلومات راجمع کوم. ملګرو ان شاء الله زبستاسو ته ریګولر کلاس شروع کوم د سی اس پی مس هم چې کوم کورس دی د هم کنټینیو کو نو ان شاء الله زه امید کوم کو چرته تاسو د سی اس پی مس په باره کې څه هم په کار تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ ان شاء الله زبستاسو لپاره دغه ټول ارڅ پرووایډ کوم. وسوان له اجازه راکړئ ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي چرته چې هم سي خوشاله آباد بریالي ژوندۍ او ګړندۍ وسي د الله پامان.